ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ، وخت مو پخیر. یوې بلې ویډیو ته درته راغلاست وایم. ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغان حکومت په ټینګار سره وایي تر څو پورې چې په پیښور کې افغان مارکیټ د افغانانو په خپل واک کې نه وي ورکړل شوی، په خیبر پښتونخوا کې خپله قونسلګري نه خلاصوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن ویلي دي چې په پیښور کې د پاکستاني حکومت له لوري د افغان مارکیټ ړنګول او له یاده مارکیټه د لوحې ښکته کول یو غیر قانوني کار دی. د صدیقي په خبره په پاکستان کې افغان سفیر په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي او دې مسلې تر ډیپلوماټیک حوالې پورې به په پښتونخوا کې د افغانستان قونسلګري تړلې وي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم په یو خبر شوي خبرپاڼه کې راغلي دي چې د افغان مارکیټ پر ځمکه یو ځایي مالکي وګړي دعوه کړې او د پاکستان سترې محکمې د هغه په حق کې پریکړه کړې ده. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي د افغانستان حکومت د موضوع ته سیاسي رنګ نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل هم د افغان حکومت لخوا د پیښور قونسلګري په تړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او هیله یې کړې ده چې افغان حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر راتب مشل په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې ځینې کړۍ په سیستماتیکه توګه د افغان حکومت پر هغو ملکیتونو دعوه کوي چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت تاسیسات پکې جوړ شوي دي. د مشل په خبره په دې وروستیو کې د افغان مارکیټ مسله رامنځته شوې چې دې ته ورته نور مسایل هم شته او د افغان حکومت پر ملکیتونو دعوې روانې دي. مشل زیاتوي پاکستان حکومت باید د افغانستان پر ملکیتونو او حقوقو له تیري څخه ډډه وکړي او شته ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي. د مشل پر وینا چې ټول مهم موارد د افغانستان له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او دوی باید په اړه اقدامات وکړي. دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم زور اخیسته دی. ګڼ شمېر افغانان وایي افغان حکومت د پاکستان ته هیڅکله هم اجازت ورنه کړي څو د افغان حکومت پر ملکیتونو دعوې وکړي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. ګرانو کتونکو دغه زموږ نننۍ ویډیو که مو خوښه شوې وي لایک کړئ. سره